مالی وزارت د 12 دولتي شرکتونو د بیا فعالېدو خبر ورکوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. مالی وزارت وایي له فعالیته د لوېدلو نږدې 50 دولتي عایداتي شرکتونه یې 12 هغه بیرته فعاله او پاتې شرکتونه به دا خصوصي سکتور په مرسته بیرته فعاله کړي. چارواکي وایي د معدنونو د راسپړلو او د قوشتېپې په څېر د لویو پروژو سربیره یې د دولتي عایداتي شرکتونو د بیا فعالولو هڅه هم پیل کړې ده. د مالیې وزارت ویان احمد ولي حکمل وایي د دولتي شرکتونو لپاره کافي بودیجه نه لري. هغه شرکتونه چې دوراني بودیجه یې درلوده خو له فعالیت نه لوېدلي وو بیرته فعاله کړي دي. حکمل وایي دغه موخه د ترلاسه کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره تفاهم ته ورسوو او دا کار پیل کړو. یو شمېر صنعتکاران وایي د اوسني عصر د تولید ماشینونه کوچني، لګښت یې کم، د تولید کچه یې خورا زیات او د بازار له غوښتنې سره سم توکي تولیدولی شي. بلخوا امریکا کې د الوتکې لوېدو پیښه کې 6 تنه مړه شوي دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت چارواکي وایي 6 تنه پرون هغه وخت مړه شول چې یوه بړه الوتکه په زراعتي ځمکه کې ولوېدله او اور یې واخیست. پولیسو ویلي الوتکه د کالیفورنیا ایالت د موریتیا ښار یوه هوایي ډګر سره نږدې لوېدلې چې د لاس انجلس او سان ډیاګو ښارونو ترمنځ پروت هوایي ډګر دی. پولیس وایي د اور لمبې دومره شدیدې وي چې تقریبا 1 هکټار ځمکه یې سوځولې ده. دا الوتکه د لاس ویګاس نړیوال هوایي ډګر څخه الوتې وه او په سیمهییز وخت شنبې وخت ولوېده. د هوایي چلن فدرالي ادارې ویلي چې الوتکه جیټ وه چې معمولا د سوداګریزو پروازونو لپاره ترې کار اخیستل کیږي او لږ شمېر خلک پکې ځایېږي.